روغتیا روغتیایي خدمتونه. د رڼا لارویان یو غیر سیاسي او مستقل انجمن ده. دا انجمن په 2010 کال کې د بعضو ځوانانو په همت باندې بنسټ یې کېښودل سو چې په ابتدا کې د دې بنسټ اصلي موخې او اهداف د مطالعې د فرهنګ ترویجول په افغانستان او په افغاني ټولنه کې وو. اما د دې ترڅنګ د رڼا لارویانو د غریبو او مستمندو افغانانو د لاسنیونې په خاطر یو سلسله خیریه او بشردوستانه پروګرامونه هم په تیرو لسو کلو کې طرح کړل او تطبیق یې کړل چې له دې پروګرامونه تقریبا په زرګونو زمونږ بېوزله افغانان له دې نه مستفید شول. دا پروګرامونه په ډېر مختلفو شکلو باندې طرح کېدل او تطبیقېدل. مثلا د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي کڅوړو ویشل په بېوزلو خلکو باندې، همچنان بعضې نور پروګرامونه لکه محصلینو ته د هستوګنې ځای برابرول، خصوصا هغه محصلین چې له اطرافو به راتلل او په کابل کې به ځای نه درلود، د هغو لپاره د هستوګنې ځای برابرول. په څنګ د دې کې د قرطاسیه او کتابونو اخیستل بېوزلو ماشومانو ته او صحي کمپو پروګرامونه په دې تیرو لسو کلو کې تطبیق کړي دي او تطبیق کوي. د 80 روپۍ درته حسابوم، دننه یې پیک وګوره او کیفیت یې وګوره، ډېر ښه شی دی. شپږ دانې او شپږ ګولې دي که نه و. د دې کمپ د برګزارۍ په لاره کې زموږ سره کومک کړي دي بعضې شرکتونه چې دا شرکتونه د دوی نه موږ ډېر منندوی یو، او په څنګ کې نور اساسي یا بعضې روټین یا روزانه چې کوم مواد دي، دواوې دي چې مصرفیږي او هغه دغه شرکتو سره نه وه، نو موږ خپله شخصي دلته راغلي او دا مو خریداري وکړه د یو عمده فروشي څخه چې دا هم هلته مریضانو ته توضیح کړو. نو دغه څو تقریبا 12 قلمه ادویه ده چې ډیر ضروري دي او روټین دي، عامیانه موسمي دواوې دي، دا مو خریداري کړه چې انشاءالله سبا زو د خیره کمپ هلته وړاندې کوو. د دوستانو د غوښتنه او د اصرار باندې موږ دا ځای انتخاب کړی او دې ځای نه موږ مخکې کابل ښار ته موږ ته بعضې مریضان راتله چې دوی ډېر مشکلاتو سره مخامخ وه او امکانات یې نه درلودله، نو د دې دپاره مو دا منطقه انتخاب وکړه چې اولنی ځل د خپل لومړی اجراعات چې دی د دې ولسوالۍ نه شروع کړو. د متخصصینو څو نفر ټیم دی چې هغه مختلف بخشو کې تخصص لري او کابل کې وظیفې دي، نو د دوی په همکاري سره موږ ته کمپ برگزار کوو چې په دې کې د داخلي عمومي متخصص سته، د نسایي ولادي، گوش و گلون، داخلي اطفال و همچنان هم دلته بعضې د تشخیصیوي او تخصصي نور بخشونه هم سته، لکه د لابراتوار بخش چې دا نادر هم ده چې په څوک په فریک میډیکل کمپ کې لابراتوار ولري او دا روټین اگزام چې دی دا هلته خدمات وړاندې کړي، او همدارنګه د الټراساوند خدمات هم لرو یا تلویزیوني معاینات چې دی او د ډاپلر معاینات او د ډاپلر خدمات هغه وړاندې کوو مریضانو ته. کله چې ډاکټر قومندانۍ سره مو دا خبره شریکه کړه نو هغوی په خپل وخت سره خپله مجاهدین راولېږل.
در مجموع از 19 قریه فرضه که به حساب 19 قریه داره آمده، مریضای ما زیادتر آمدن نسبت به تقاضایی که ما داشتیم. ما به حساب 200 نفر در مد نظر گرفته بودیم، مگم حالی از 600 700 نفر مراد آمدن. هدف رهرمان نور است که مردم را حالا در هر نقطه افغانستان باشند مردم خود را حمایت بکنند. ما برنامه‌های دیگه هم داریم که انشالله با یاری خداوند با کمک دوستا و دیگه نهادهایی که اگر علاقمند باشن ما را همکاری بکنن یا نکنن، ما انشالله این همکاری خود را ادامه میدیم و مردم خود را حمایت خود کردیم. هدف این کمپ صحی مشوره دهی، آگاهی دهی، تشخیص و تداوی مریضان بود. ما خود در آینده برنامه و پلان داریم که اگر بتونیم مریضایی که مثلا عاجل است به خاطر عملیات بتونیم امو وسایل و امکاناتش فراهم بکنیم. دکتر صایبا هستن انشالله که در بخش جراحی عمومی هم دکتر صایبا حضور دارن، امو کمک‌های چی که است ابتدایی که است رو انجام میتن. اما در آینده ما پلان برنامه ما است که اگر بتونیم که امکانات فراهم بکنیم و دکتر صایبا بتونن عملیات را هم کسایی که نیاز هست در انجام بدن. خدماتشان خوب بود، خب فعلا دیگه دوایشان تمام شد نیست، وقتر می آمدین دوام. ستاسو د زموږ سره دوامداري. ما از تمام کسایی که در این کمپ اشتراک کردن و سهم گرفتن، از متخصصین صاحبان، دکتر صاحبان، همچنان از مسئولین ولسوالی فرزه، از کسایی که زمینه را برای ما مساعد ساخت تا ما برای اینجا کمپ برگزار کنیم، یک جهان سپاس و تشکری میکنم.